بارانونه ډیریږي، سیلابونه زور اخلي، ګرمي لوړیږي او اوبه کمیږي. د موسم دا بدلون اوس یوازې د موسم خبره نه ده، بلکې د خلکو د ژوند، روزګار او راتلونکي پوښتنه ده. په پیښور کې د اقلیمي بدلون او چاپیریال ساتنې په اړه رابلل شوې اقلیمي جرګه هم د همدې بدلیدونکي موسم پر بدلیدونکو اغیزو راسرخېده. د کلایماسنټ لخوا د اګست په 21مه رابلل شوې جرګه کې ګډونوال وویل په خیبر پښتونخوا کې د اقلیمي بدلون نښې اوس په سترګو لیدل کېږي. سخت بارانونه، ناڅاپي سیلابونه، اوږده ګرمي او د اوبو کمیدونکي سرچینې. د ګډونوالو په وینا د دې بحران بوج په ټولو یو شان نه پریوزي، بلکې ښځې تر نارینه‌و ډېرې اغېزمنې کوي. په کلایمټ چینج کې موږ چې موږ ګورو نوټ اونلی افیکټډ د انوایرنمنت هغې سره موږ چې کوم دی فیمیل چې کوم دی هغوی ډېر زیات افیکټ کېږي. د هغوی چې کوم د منتلي سایکلز دي هغوی چې راشي په دې کې د منتلي سایکلز دوی سره ډېر زیات هغوی افیکټ شي. موږ په دې کې کمیونټي اویرنس کولی شو. لاست موږ ایز ا پی آر سی ایس کې چې موږ والنټیر یو موږ لاست اکټیویټي پورن چې هغه کومه کړې وه نو موږ پای کې د برډز لپاره چې کوم د پلاستیک ویسټ چې کوم دي پلاستیک بوټلز هغه موږ ریسایکل کړو. د هغې نه موږ هغې لپاره فیډ لپاره چې کوم دي د لپاره نسټ جوړ کړو. موسم چې بدلیږي یوازې هوا نه بدلیږي، د کور اقتصاد بدلیږي، د خلکو روغتیا اغیزمنېږي او اوس د اوبو د هر څاڅکي ارزښت د لال او جواهرو تر بیې او د ساعت تر قیمته هم لوړیږي. د جرګې منتظمین وایي اقلیمي بحران د چاپیریال تر پولو ډیر وړاندې تللی او اوس یې اغیزې د خلکو تر کورونو، کروندو او ورځني ژوند رسیدلی. دوی ټینګار کوي چې د دې ستونزې مقابله په یو اداره، یو غونډه او یا یو شعار نه کیږي. حکومت، مدني ټولنه او ولس باید په ګډ د حل لاره جوړه کړي. دا چې موږ دا جرګې راغواړو په دې کې موږ په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې کوو. د اقلیم چې کومې اوس دلته کې هم وشولې او موږ یو ډایلاګ وکړو، د هغې نه موږ څه نوټس جوړ کړل، هغه نوټس به موږ اسمبلی کې پیش کوو. په ایکوز اف ارث کې بیا موږ یو دا کار هم کوو چې موږ ځایي فولکلور راغونډوو چې کوم د اقلیم په هکله باندې پیغامونه ورکوي او د امن په هکله باندې پیغامونه ورکوي. اقلیمي فعالان وایي خبرې باید له تالاره تر میدانه ورسیږي. بحث باید په هر عمل بدل شي او ژمنې باید نتیجې ورکړي. دوی د ونو په کرلو، د اوبو د سرچینو په ساتنه، د ککړتیا پر کمولو او د خلکو د پوهاوي پر زیاتولو ټینګار کوي. د دوی په باور یوه ونه یوازې سوری نه جوړوي، بلکې خاوره ساتي، هوا پاکوي او د راتلونکو نسلونو لپاره د ژوند یوه وړه پانګه جوړوي. زلزلې راغلې، سیلابونه راغلل، معاشي حالت زموږ ټیک نه دی، معاشرتي حالت زموږ ټیک نه دی، پولیټیکل انسټیبلټي ده. د ډېرو چیلنجونو د پاسه د ټول نه غټ چیلنج کلایمټ چینج دی. او داسې قسمه جرګې دا خو ډېره وړه جرګه ده، سمه غټه غټه قامي جرګه پکار ده او دا ټول څیزونه یو طرف ته کول پکار دي او په دې باندې خبره کول پکار دي، ځکه چې تاسو سره د 3-4 کالو نه سیوا ټایم نشته. دا څیزونه به ایریورسیبل ته ورسي او بیا به د چا پلار که راشي که نه، یا مخ پښتو کې به وي که د چا پلار هم راشي که نه، نشي سرته رسولی. اقلیمي پوهان وایي پاکستان د موسمي بدلون له سختو اغیزو سره مخ هیوادونو کې شمیرل کیږي. دوی وایي د اقلیمي بحران په وړاندې تر ټولو مهمه اړتیا دا ده چې پریکړې پر ساینسي معلوماتو وشي، پلانونه اوږدمهاله وي او اقدامات پر وخت ترسره شي، ځکه چې د اقلیم بدلون د سبا خطر نه دی، دا د نن واقعیت دی او د نن د پریکړو اغیز به سبا لیدل کیږي. سلمان یوسفزی، شال نیوز، پیښور.